عبدالله ابن عباس صاحب وای نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایل نعمتان دو نعمتونه دي مغبون فيهما چې ډېر خلک د هغه په غلط استعمالولو کې په خساره کې دي غلطي استعمالوي سمې نه استعمالوي نو په خساره کې دي په دوکه کې دي مغبون فيهما كثير من الناس د غلط استعمالولو د وجې نه ډېر خلک هغه په خساره په تاوان او په دوکه کې دي او دوه نعمتونه کوم دي ډېر اسان هر چاته معلوم دي الصحة والفراغ یو صحت تندرستی او دویم د وخت فراغتیا صحت یو داسې نعمت ته نبی علیه الصلاة والسلام هغه خو د انسانیت معلم و د انسانانو د روحي امراضو طبیب و د دې لوی دو نعمتونو دلته لویوالی بیان کړی هغه نعمتونه چې بالکل عام دي هر چاته معلوم دي چې یو صحت ته او بل فراغتیا ده سړی چې کله روغ وي هر څه کولی شي د الله عبادت هم کولی شي او دا د خپل صحت اهمیت نه ورته معلومیږي خو چې کله مریض شي کله محتاج شي د خپل بچي محتاج شي د بل چا محتاج شي هغه وخت کې بیا دته درک لګېږي چې اوهو دا صحت څومره یو لوی اهمیت لري څومره ارزښت لري خو بیا چې بیا دی جوړ شي بیا دغه اهمیت ځینې هېرېږي بیا په دنیا کې بیا ډوب شي بیا دغه غفلت کې بیا واقع شي همدارنګه د وخت فراغتیا اکثره موږ تاسې نن سبا وخت فارغه لرو خو متاسفانه چې موږ تاسې وخت په عبث شیانو کې په بې فایدې شیانو کې تېرېږي خو د دې قدر چاته نه معلومیږي وخت دا یو ډېره قیمتي سرمایه ده د انسان سره د وخت نه قیمتي سرمایه بله شته نه قیمتي سرمایه چې ده هغه وخت ده او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هم فرمایي په همدغه حدیث کې چې د دغه دو نعمتونو په قدر هېڅوک نه پوهېږي ډېر خلک په خساره کې دي ډېر خلک یې سم نه استعمالوي نو په دې وجه باندې دوی په تاوان کې دي په خساره کې یو صحت او بل فراغتیا الله رب العزت په قرآن عظیم الشان کې فرمایي یا ایها الذین ای هغه کسانو چا چې ایمان راوړئ لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم غافل دی نکی دی تاسی مالونا او دی تاسی اولادونا عن ذکر الله دی اللہ دا ذکرنا ومن يفعل ذلك چاسی دا کار وکو یعنی ځان غافل که د اولاد په خاطر یا د مال په خاطر فاولئک هم الخاسرون دغه کسان به په خساره او په نقصان او په تاوان مخکې فرمای الله رب العزت وانفقوا مما رزقناكم مگا روزی کوم چې تاسو ته درکړي دا خرج کړي دی الله په لار کې من قبل ان یاتي احدکم الموت مخکې د دې نه چې تاسو ته یو کس ته مرګ راشي د مرګ د راتګ نه مخکې هغه مال چې موږ درکړی هغه دی الله په لار کې خرج فیقول رب په دغه وخت کې چې مرګ راځي بیا دا کس به وایي هر څوک چې وي د مرګ نه مخکې به بیا چغې وهي رب لولا اخرتني الى اجل قریب یا الله دی ما دا مرګ دی ولې لږ وروسته کاوه لږ موده دی ولې نه وروسته کاوه ولې دی نه مؤخر کاوه چې نیکي مې کې کړې وای یا الله بندګي مې کړې وای فاصدق چې صدقه مې ورکړې وای واکم من الصالحین او د نیکانو نه سوی په هغه وخت کې به بیا چغې وهي د مرګ نه لږ مخکې الله په آخري آیات د دې سورت کې بیا فرمایي ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الله رب العزت د هیچا د مرګ نیټه نه وروسته کوي کله چې د مرګ وخت راغی چې راغی بس هماغه وخت او والله خبیر بما تعملون کوم عملونه تاسو په دنیا کې چې کوئ الله په دې باندې باخبره ده او خبردار او د آیاتونو ترجمه سوه د دې آیاتونو نه د وخت قدر او ارزښت دا معلومیږي مفسرین وایي دلته قابل وضاحت درې خبرې دي یو دا چې انسان کله د آخرت نه غافله کیږي د غفلت اسباب څه شی دي دویم دا چې دلته د ذکر نه څه مراد ده چې الله وایي چې تاسې د الله د ذکر نه د تاسې مال او دارنګه د تاسې اولاد غافله نه کړي مراد د ذکر نه څه ده او دریمه خبره په دنیا کې چې کومه زندګي چا تېره کړې په هغه باندې افسوس کول دا هم د دې آیاتونو نه معلومیږي اوله خبره دا عام طور باندې چې د الله په بندګي کې یا د الله په اطاعت کې موږ سستي کوو او غافل یو نو د مشاهدې خبره ده چې د دنیا سره محبت ډېر کوو د محبت د دنیا د وجې نه اکثره خلک غافله وي خو الله دلته دوه شیان ذکر کړي دي یو اولاد ذکر کړی او یو مال ذکر کړی
چې دا دوه هغه شیان دي چې انسان د آخرت نه غافله کوي. ډېر شیان نور هم شته لکه سپین زر، سره زر، مثلا ښځه، داسې نور، خو الله رب العزت دا دوه شیان ذکر کړي په دې کې اشاره ده چې اکثره سړی چې غافله کوي د آخرت نه دا دوه شیان دي، یو مال او بل اولاد. او د ذکر نه مراد بیا مفسرینو لیکلي، علامه قرطبي صاحب هم لیکلي چې څوک وایي چې مراد د ذکر نه هغه لمونځ ده چې د لمونځ نه غافله کېږي. تا چې د بچیو او د مالونو د وجې نه په غفلت کې چې لویږي د لمانځه د غفلت. او څوک وایي چې نه حج مراد ده چې د حج نه غافله کېږي. او څوک وایي چې د قرآن عظیم الشان د تلاوت نه غافله کېږي. خو حسن بصري رحمه الله هغه بیا یو ترجمه کړې ده، هغه بیا ټولو ته شامله ده چې د نیک اعمالو نه څومره نیک اعمال چې دي دا دوه شیان چې دي مال او اولاد دا تاسې د آخرت نه غافله کوي. د دې آیات نه معلومه شوه چې وخت ډېر مهم ده، ځکه هغه وخت کې چې کله مرګ یو چا ته راشي د مرګ نه مخکې مقدمات د مرګ هغه کوم حالات چې شروع کېږي په هغه وخت کې به بیا دی چغې وږي چې یا الله ولې دې ما ته کشکې دې ما ته دې ما دا د مرګ نیټه لږ وروسته کړی وای یو څه وخت او ما دې تا عبادت کړی وای، دې تا بندګي مې کړی وای. د دې جنه معلومیږي د وخت قدر او اهمیت. خو په هغه وخت کې به بیا هېڅ هم نه کېږي. الله رب العزت دلته صرف د صدقې خبره کړې، لاصدق چې ما صدقه ورکړې وای. داسې نه وایي چې بنده به بیا وایي چې ما لمونځ کړی وای، ما مثلا روزه نیولې وای. ځکه چې کله د مرګ حالات شروع شي په هغه وخت کې بیا نو لمونځ ته سړی فارغه کېږي، نور روزې ته فارغه کېږي. خو دومره کولی شي چې وصیت وکړي چې ما د مرګ نه وروسته دومره مال د ما صدقه کړي، صدقه کولی شي. نو ځکه یې صدقه ذکر کړې ده. معرف القرآن کې مفتي شفیع صاحب دا خبره بیا وایي. هغه احادیث چې د وخت قدر د هغه نه معلومیږي د قرآن عظیم الشان نه وروسته دویمه مرتبه د نبي علیه الصلاة والسلام د مبارکې ژبې د احادیثو ده. خاتم الرسول صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د وخت د قدر د وخت د ارزښت په باره کې څه فرمایلي دي؟ ډېر احادیث په دې باره کې شته. اول نمبر حدیث حضرت عبدالله ابن عباس را نقل کوي د بخاري شریف حدیث.